لکه لکه چې شوړه ولګېدې دلته شوړې لګېږي ګورې او په پوډر کې دومره زور ما نه و لیدلی او په پوډر کې دومره زور ما نه و وایي چې توره وي د سترګو تور ما نه و لیدلی او په پوډر کې دومره زور ما نه و لیدلی وایي چې ورکوي سړي نه لار ما نه و لیدلی او په پوډر کې دومره زور ما نه و لیدلی او چې خفه کوي سړي نه پلار ما نه و لیدلی او په پوډر کې دومره زور ما نه و لیدلی زه نن ډېر خوشحاله یم دومره خوشحاله یم که نه چې په خوشحالۍ کې د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېږم ځکه خوشحاله یم چې زه نن ډېر غټ مقام ته رسېدلی یم زه نن د پوډریانو د اتحادیې رئیس شوی یم ته ودرېږه چې زه دا خپل ملګري ته زنګ ووهم چې دا چېرته دي بلې چاړه ښه یې په خیر یې هلکه چېرته یې مسجد جامع کې هلته څه کوې وه ظالمه ګوره پوډریان خیرات نه ټولې ښه پوډریانو ډېر په فخر ژوند تېروي او ګوره ما تا ته د کار بندوبست کړی ګوره په کلي کې د چرګانو غلا په جومات کې د بوټانو غلا و دې ته وګوره وایي چې د عزت او د شرافت کوي خو دا دواړه پکې شته که نه د چرګانو په غلا کې عزت شته او د بوټانو په غلا کې شرافت ماښام ګوره لږ وخته راشه خیر او چې ما دلته جشن نیولی ځکه چې زه د پوډریانو د اتحادیې رئیس شوی یم غټ مقام ته رسېدلی یم زه په مخه د خشنو ودرېږه چې دا چاړه ته خو مې زنګ ووه چې اوس خواخوا ته زنګ ووهم بلې خواخوا ښه یې په خیر یې هلکه ګوره چې هر سړی که نه چېرته یې ته بازار کې ګوره زه خو اوس د پوډریانو د اتحادیې رئیس شوی یم غواړم چې نور هم غټ مقام ته ورسېږم دا ګوره چې سړی عسکر یې که نه غواړي چې ضابط شي او د ضابط نه سړی منصب شي زه غواړم چې پرمختګ وکړم ګوره زه غواړم په آینده کې د افغانستان رئیس جمهور شم ولې نه کېږي ګوره ته زما مرستیال یې که نه ما تا غواړو چې دا څومره خلک دي که نه دا ټول پوډریان کړو او چې دی پوډریان شو که نه او په راتلونکي انتخاباتو کې به زه ځان کاندید کړم او چې دا څومره پوډریان دي دا ټول به ما ته رایه راکوي ګوره دلته وګوره چې زه رئیس جمهور شم که نه ته به زما لومړی وزیر یې او وظیفه زه خو پوډریانو ته خدمت کوم که نه دا غټ غټ خلک نه دي دا چې په دې غټ غټ چوکیګان ناست دا ټول د چوکیګان نه ښکته کوم ګوره ټول پوډریانو ته پکې ځای ورکوم والکه دا تا څه ځانونه جوړ کړي څه شرط ورته جوړ کړی و پلاره زیری مې در باندې زوی د غټ مقام ته رسېدلی دی ښه مقام ته رسېدلی که نه دا وګوره چې پوډریانو د اتحادیې رئیس شوی یم پوډریانو د اتحادیې رئیس شوی هو که نه هو ظالمه ته د فخر کوې چې زه د پوډریانو رئیس یم خو غټ مقام ته رسېدلی یم خو فخر کوم نو بیا زه خو په شرمونو وشرمولم که نه تا دا ولې دا ولې تا خو ما دا هات کچوله د خاورو سره خاورې کړه پوډریانو رئیس شلم آخر په تا نه جوړېږي څه ګوره پلار جانه اوس خو د پوډریانو رئیس شوی یم په آینده کې به له خیره سره د افغانستان رئیس جمهور به مې ته په ما فخر وکوه او د رئیس جمهور بچی دې غواړی شي دا ته څه وایې ته څه وایې رئیس جمهور دومره مفته کار نه د هغه ماشټري غواړي هغه لسانسه یې چې ریاست جمهوري ته رسېږي
د سبق دپاره نه د مانځه دپاره نه بلکې د غلا دپاره چې سپنې غلا وکړي پرون مولوي صاحب وویل چې تاسو د فلاني زوی غلا کړی تا خو زه په شرطونو وشرطولم ما خو داسې اولاد د خدای نه وغوښتی که نه دا اخر ولې یا الله د کومې ګناه سزا راکړې ته د کومې ګناه ګوره پلاره ستا چې شمله ما د خاورې سره خورې کړې او که نه ده کړې خو د نن نه وروسته به ستا شمله اسکه شمله به ګرځې ځکه چې د پوډریانو اتحادیې رئیس شوی یم او په اینده کې به رئیس جمهور شم پلاره اتلې و زما اتله زویه زما اتله زویه په کله بری په جامه کې ګورم کنه یا الله اذان ماشوم د خدای پاک پلاره دا زما تصور دی دغه تصور دا ورور تصور دا تاسو په صحت ګورم اخر ولې دا خو به وعدې کولې چې زه تعلیم کوم چې سبا ما له ډاکټر یا انجینر جوړ شي دا به تاسو وشو ګوره لالا دا هر څه ستا د لاسه موږ به په دې کلي کې جوړه ګرځېدلو او تا سره ما ډېر په خوشحاله زندګي تېروم خو دا یو کار کېږي چې ته ناداره کوې ته دا چېرته وې ستا د غمه خو زه پوډري شم کنه زما وروره زما تسله وروره زه خو د وطن مینې داسې لیونی کړی وم داسې لیونی کړی وم چې ما نه پلار هېرو ما نه مور هېرو او کوم ارمان چې زما په زړه کې و هغه پوره شو زما وروره پوره شو زویه دا راته ووایه چې ته چېرته تللی وې دا خو زما د اجازه هم نه وه اخیستې ما خو نه منې کولی چې ته ملي اردو ته لاړ شه ما خو په دې نه منې کولی چې ته وطن ته خدمت کوې مه ځه خو دا خو مې یو اجازه رانه اخیستې وه که نه تا د لاسه ته خبر یې تا د لاسه دا ورور دې په دې حال او مور مې ویني دا 3 میاشتې کېږي چې په شفقاله کې بهتر ده دا 3 میاشتې ته خوړلې پرې دي او دا نارې وایي چې اتله وتسله تسل دې په دې حال کې او ته په دې حال کې دا یو کال ورک وې آخر ولې و پلار جانه ما ته دا معلومات و چې اولاد پلار ته ډېر ګران وي او د خپلې سینې نه لرې کوي خو ما چې خپل د وطن دا حالات وکتل چې زموږ جوماتونو کې بمونه والوتل زموږ چوکونه وران شو په هر کور کې یتیمان او کونډې رونډې ډېر شو ما له ځانه سره دا وعده وکړه چې زه به ملي اردو ته ځم او دې خلکو ته به غخماته ځواب ورکوم تر څو زموږ په وطن کې سوله امن او سوکالي راشي پلاره سوکالي راشي دا خو ښه کار وکړو بچیه ما خو نه منې کولی که نه کله چې زما 100 بچي وای او دا 100 زامن مې خپل لېږلي وای چې د وطن خدمت وکړي که دا 100 زامن مې د وطن ته سر قربان شوی وای نو ما فخر کوم فخر زه اوس په تا فخر کوم زه هم په تا باندې پلار باندې فخر کوم او دا ماته معلومات شته چې په افغانستان کې داسې سپري دي کوم پلرونه دي دورونه دي هغوی به د خپل د سر په بدل باندې د وطن ساتنه کوي دا ماته معلومات شته چې په افغانستان کې ډېرو خلکو قرباني ورکړه د خپل د وطن او د ناموس په خاطر باندې ځکه چې دا وطن زموږ کور دی او دا وطن زموږ مور ده موږ به د خپل مور حفاظت په میړانه کوو آفرین ما خو خدای اکا ته غوښته دا خو زما شمله لا اوچته کړه زویه لاندې اوچته کړه لالا ښه شه چې ته راغلې ته چې کله لاړې زه د لچکلو پرو خلکو سره ګرځېدم نو ما نه پوډري جوړ کړو ښه شه چې ته راغلې زه تاسو سره دا وعده کوم چې د نن نه وروسته به دا د زوی
او لالا مالا هم لکه تا باندې یو سرتېری جوړ کړي ولې نه دا وطن موږ غوندې ځوانانو ته اړتیا لري زه به لومړی ستا علاج کوم او بیا به دې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په صف شاملوم ته هېڅ فکر مه کوه هېڅ فکر مه کوه آفرین قربان بریان زما دعا تاسو سره ده الله کامیاب کړه خدای کامیاب کړي چې وطن ته خدمت وکوئ او دا د وطن دښمنان باید د تاسو خپل په لاسونو باندې تباه برباد کړي تباه برباد کړي آفرین بچیانو پلار جان ته هېڅ فکر مه کوه ما چې دا څومره وخت وظیفه اجرا کړه زما هغه پیسې په اکاونټ کې دي زه به هغه پیسې په خپلې مورکۍ او په خپل ورور جان باندې لګوم او د خپل ورور نه به هم یو سرتېری جوړوم سرتېری آفرین بچیانو ما ته خدای بیا غوښتل چې زما زوی مې دغسې یو کار وکړي نو بیا راځئ چې دا چې هغه خپله مورکۍ وګورو زه به مې دا لباس کور کې وباسم او روغتون ته به لاړ شم خوشحاله به شي خوشحاله شي راځئ دا به